عزیزانو زه نن ستاسو مخې ته راوستی شوی انګریزانو هم اړه پړک چاو دی او د ملا په نیوو انګریز ختم شو د دې ملک نه خو ملا یې ختم نه کړو د پاکستان حکومت هم زړه بالکل خولې له راغلی دی په ملا نیوو دوی هر اقتدار چې راشي اقتدار ختم شي خو ملا نه ختمي بله دا چې دا دین په یو ملا پورې موقوف نه دی چې یو ملا به ونیوی شي نو ګینې دین به ټول منجمد شي نه جي الله د دې دین حفاظت یوازې په ملا نه دی کړی د دې دین حفاظت الله په ماشو کړی دی الله په مارغانو کړی دی د دې دین حفاظت الله په کاڼو کړی دی د دې دین حفاظت الله په سیلې او په طوفان او په اوریازو کړی که ملا نو نوس با گوگشتو آواز سوک کئی ملا ختم شو گوگشتو آواز لبو مارغان پیدا کی ملا نیو سرکار نکیگی د ملا چکم مشن دے آپ ملک کے راوستو سر بکار کی عزیزانو ما ته یو خلجان دی دماغی د چپړاسي نه ونیسا تر صدر پاکستان پورې څومره سرکاري مشینری چې دا ټول چغې وایي چې اسلام 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 په دې ملک راوسته پکار دی چغې وایي ټول چپڑاسیانے وہی افسرانے وہی وزیرانے وہی صدر صاحب وہی چے اسلام راوست پکار رکاوٹ سدے زما ذہن کے رکاوٹ بل سے شے نرازی سیوا دا خزورا پدې ملک اسلام راوستو کې لوی رکاوټ خزي عزیزانو د دې داسې مثال تقریر نشته خبرې دي سوچ دی کاڼي په سر پورې تړلي دي که سرونه دي در پورې خبره ولې نه پوهېږئ رکاوټ ولې دی ځکه چٹانگا کے سڑے ناستی او یک دم دا اس پہ واگی اشلی چه واگی اشلی گی اگا اس پا بیاد چاپلار نشی را ٹنگو لے آپ منڈش منڈے اٹو او بیڑا تباہ ہوئے ہٹو دوست پا خلاصا سورلوم بیڑا تبا د ټانګیم بیڑا تبا اسپا کپ ونه ورغا کپ دکان ورغا کپ کنده کې ورلا غړا وای غر تبا اسپا ماتا ټانګم ماتا د اسپخپې ماته سورلې زخمی مړې غر کې تبا څه چالو شوې جی واګې وشي د پاکستان د خزو واګې شلې دي غلط نه وای واګې شلې دي راوزی د کورا تو بلار پرې دے
لکه اسپه چې په منډه شي نو ته به دکان ته منډه کوې چې ولرې شي بیړم ورکړي نو دې ته به ته لار پرېږدې دې به دا چل کړی دا په دې نه کېږي ته به لار پرېږدې کنې د دې واګې شلېدلي دي دا تا چټنې کوي دا څه ملک دی دا څه خلق دی قرآن تاسو وایئ چې قرآن او حدیث ویل پکار دی انہیں فضول گنا دی کیا ضرورت ہے تسی اے کہندے انہیں گلا دی کیا قرآن نے کیا ہے نا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی قرآن ویلی وقرنا فی بیوتکن اے پیغمبر خزو توایا چی تاسو پکور کی کھیلئی قرار نسائی فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی قرآن وی دا سوک چی داو یر دی خبرو سزر زمون بالا مانے کی او جولاو سن 73 کے جیل کے اوما چی بار روتم نو جمعہ ورزو دے ما تراغے ما تے مولی سے رکے کا بلا پہ واچوا او قال اللہ او قال رسول آیدہ نور خبر پریدہ نمال واللہ چو ٹک دے ہوئے قال اللہ او قال رسول ہوئے جمعہ ورزو ما دا سے بیا شورو اکڑا چی منزو شما تیوی چی یرا وقت میں نشو روکی کزم قال اللہ او قال نو جولا اس پا دی نپویدو چی قال اللہ سمانا او قال رسول سمانا اس خو ملک دا سی شو پیسی او دولت چی چا سر راغے داغن نصبم پٹ شی معززم شی اگا شریفم شی پڑا لکھم شی منگ جائلائے اس خو وقت دا وَإِذَاغَانْ کی لاست پسرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوی زاغان کی لاست پسرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کری زاغان کے لاست پا سرد سروی تو تیان تلان دے دزان ویرو نہ کری رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کری نن رزالت زمانے دا معززین دی او شریفان دا زمانے دا رزالہ گرلیش خپن شئی تاسو جنازو کی کل اتفاق شی تاسو گو رہے چھ دا مسلمان جنازہ چھ سوک کئی دا دا کم قماش خلق دے او دا لری لری چھ ولار دی دا سوک لری لری چه ولاری دا ساربا ساربا دا ریک مال کڑی او پالش کڑی معززین دا لری ولاری او ما او تاغند شیخان میخان دارا شد مری جنازه حالکہ دی والی نیز دین رازی ولی معززانو عرض داو چه دا معززین دی مسلمان مردے جنازہ نکی آزانو شو جمعہ تن رازی رمضان میاشت رالا روجہ ننیسی دا معززین دی سوک جمعہ تلارو دا رزیلان
چاروجی ونیوي دا رزیلان دي، چا د مړو جنازې کولې دا رزیلان دي، چې چا دا نه کول دا شریف. زاغان کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي. لاڑا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. لاڑا آغا وقت آغا خلق لاڑا، آغا نیکان لاڑا، آ معززین لاڑا، آ شریفان لاڑا. نن آرسا دولت سره وابسته، پیسې وي، دولت و، بنگلا وا، موټرو، ته معزز میں، ته شریف میں، ته ارڅه دا دې نو، ته بیوقوف غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکړي، غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکړي، خلق او بیوقوفه کېنه مړه ته دې حیثیت ته دې وګوره، دې پوزیشن ته دې وګوره، ته اوس د خبرو مالدار کا غلو خوري آشاتی، غریب چې شات خوري غولي. تاسو هغه زمانہ کې ګرځي لګیای، تاسو پرېدا د خدای په عظیم قهر اخته، تاسو به نور خدای ذلیلای، نور به تبا کېږي، ټوله ورځ مړزان لوبوي، ټوله ورځ چرګان جنګوي، ټوله ورځ سپیم ساتلی سپی جنګوي. انګریزان ولی اسمان سره خبرې کوي او د هغې راکټې سپوږمۍ ته خیږي، هغې کې هوش دی. ته ولې ذلیل پاتې شوې مړزانو جنګولو ته؟ تاکې جوش دی، تاکې جوش دی. کم قوم کې چې هوش نو، قوم د قوم به تباهي، اب خورز نه ګوري. دا علی الاعلان واوره، علی الاعلان په دې جلسه کې چې که تاسو خپل ژوند په خپله بدل نه او په خپل زندګۍ کې په خپل انقلاب را نه وستو او تاسو د ښې ورځې مخ ولیده، که مړم راشئ په قبر مې متیازې وکړئ، تاسو به نور خوارېږئ، نور به ذلیله کېږئ، نور به رسوا کېږئ. په اولاد زمون کنټرول نشته، په ښځو زمون کنټرول نشته، په لوڼو زمون کنټرول نشته. خصلت پیغمبري دې ته وایي، خصلت پیغمبري خو دې ته وایي چې وانذر عشیرتک الاقربین. وایي ټول وانذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر اول د کور نه شروع، زمون کور نظام خراب دی، زمون معاشره خراب ده، نظام زندگی ټوله پلیته او مرداره ده. مونږ به څه ټیک که ته وایې زما کور وی واعظه چو جلوه به محراب و منبر میں کند، واعظہ چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند، چو بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند. اگا ورځ راته چا ووی مونږ ته یو اطلاع راغلی ده چې بجلیګر مولا چې دی ټوله شپه VCR ګوري. مال ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے.
کد بجلیگر مولا قوم د بجلیگر مولا مالت بجلیگر مولا نگیر چا پر ټول مقتدیان ټول شپه غول خورینو بجلیگر مولا کلک اوسکینو ګناهګار نه ده کزی نګورم او به ګورم یو ورځ پلیت ډنډ کې څوک پاک پاتې کېدی شي پلیت ډنډ کې څوک پاک پاتې کېدی شي نو چې زه یم اوسېږم په پلیت ډنډ کې زه به پاک څنګه پاتې شم ولې تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا به نور څه وایي دغه وجه دا ده چې هر وخت یو سړی ته د کونینو ستن وهې نو یو ورځ سړی باندې ګزار بجلیګر مولا سمه خبره نشته سوا د ستنو نه نو کوي سیار نه چې خدای دې رحم وکړي چې څه نور علاقه را پورې ونه تړي زما عزیزانو عرض مې داو چې د مولا پابندي دا څه د تعجب خبره نه ده مولا به نه او د دین حق نظام چې کوم دی اب چلیږي وګوره د یمن یو گورنر دی ابرهه نومې دی تپوس یې وکړ چې دا په مکه کې چې کومه کعبه ده او کوټه ورته وایي کوټه غوندې ده دا څه شی دی خلق ورته یې دې ته بیت الله شریف وایي او خلق ته طواف کوي او بیا وایي چې زمونږ ثواب کی وی دا د یمن خلق دې دپاره هلته ځي وی او صاحب آرډر یې وکړو چې یو سړی به مکې ته نه ځي دلته وله زه هغسې کوټه جوړوم راځئ دې ځای نه طواف کوئ او ثواب به م کي گورنر آرډر و 2 ورځو کې کوټه تیاره شوه غلاف پې وغوړېده اعلان وشو چې نن نه بعد به یو سړی مکې ته نه ځي راځئ به د دې کعبې طواف به کوئ دا مانه مخکې مولانا صاحب اعلان وکړو چې ذاکرین دي که څه شی پیدا شوي دي ذکرین خیر کم شی نه دی پیدا چې اوس ذکري پیدا شو داسې څه شی شته چې نه دی پیدا دا ګناه د چا ده ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده ګناه ستا او زما نه ده ګناه د ملک د قانون ده چې د ملک قانون یو شو او قرآن او حدیث شو بیا به زه تاته ووایم چې اوس دې د ذکریتوب نامه څوک والي یا دې د بل څه نامه والي یا دې د بل څه نامه والي یا دې د بل څه نامه وګوره ګناه ستا او زما نه ده ګناه د ملک د قانون ده په ټوله دنیا کې داسې ملک وښایئ چې به یک وخت پکې 3 قانونه چلی په ټوله دنیا کې قانون د ملک صحیح پکار دی چې د ملک قانون ټیک شو ار سړی به په خپل ځای ټیک مجال دی چې څوک سپېږمې راکړي دې خوا وګورئ نن قدم بیرته غل ولې دی جماعت کې هاي کېړی مې ولې کېړی مې چا یوړې غریب مونځ له راغلی بیړی غرکش جماعت کې مولا ګړی چا یوړه وای ګړی چا یوړه لوډ سپیکر چا یوړه قالینی مصلی چا یوړه د شپې رازه دکان مات شو سامان چا یوړه غل رونی و پولیس چې وینیو پرچای په ورکړه عدالت ته لاړ هلکه تا کړی چې خبرم نه
نو دا حل دی ولی ویجی پولیس والما نو ځکه مې ووی چې ما پټ کړي ها لہذا گنجائش کې دیشي چې دې په ضمانت پرېښوي پرونی زما کېړای پټي کړي وې نن راته برېتې تاوی راووتو چې څه دې وکړه دا دې بیا راغلم تاسو خیال راغی زناکار په ملک کې وګورئ صدر کې روانم صدر روډ باندې جنکو لاس ورک موټر ته ډرایور ورته موټر ودرو چې وې درولو نو موٹر تو والا تو ہوئی چاہیے کہاں جانا ہے بھیا آپ نے کہاں جانا ہے ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے دن لائٹ بل کو چلے ٹیبل کو نورتل چ پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں میں پھر آؤں گا چمارو پیڑا سے خر کا شا ڈرائیور تب میں دادی سو بس اگی کیخ من دیکھڑے جنا کو او د موټر روان کو رستونه می په سکو والو ډرایور چې دادی سو کو ماته وی دا من درته خو د چې به په تقریر کې دا سوک وی قسم په خدای دې په دې سرکو بازار لګېدل غلط دی بازار لګېدل دی د عصمت فروش ہے سیرت طیبہ سننے والوں اس کا علاج کرو سیرت طیبہ دے علاج بازار لگے دلے دا عصمت فروش ہے ہوٹل کے شپکا اور چغواڑے د شپې برازي کیږي بچ انجام په داسې ملک صحیح پچا کې چې په هیڅ ګناه پابندي نه دمه غړې دو وګوره په اسمبلی کې بل پاس شوی چې دمه غړې د بند جی ډېر ښه چې باندې کې باندې الکډه نه باندې خماته وګورئ یوازې دمه ګناه کړی دا چا غریبه بنه غړي دا د بند مخه ته چې د الکان غړي یوازې اډمه ګناګار ده تاسو خیال راکړئ یوازې دا وګورئ نو عرض مې داو چې زموږ د عمل عجیبه غوندې شو یو دوه کسو جګړه وه چې خدای لوی دی او که رسول لوی دی یو زړې بوډۍ ښځې ته راغله وی ترورې زما او د ده جګړه ده دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی نو تم پوه که هغې ورته ویل ستاسو دواړو د خدای بې خو بس زمونږ خو داسې ښه زمانه وه پخوا چې نه پکې خدای او نه رسولو خو یو شاه دوله او یو شاه منصور اوس تاسو د نوې زمانې پکې خدای هم را پیدا کړ او رسول هم را پیدا پخوا به جایز او ناجایز د خدای او د رسول کارو اوس جایز او ناجایز د انسان لاس کې که انسان وی چې دا جایز دی جایز دی که هغه وی چې ناجایز دی ناجایز دی زما عزیزانو ملک د عصمت فروشۍ ډیپو دی بیا موجوده وخت کې دی یو ښځه دمه ولې پاتې شي ولې په زور یې ونیسئ او یو سړي ته یې په نکاح کړي ټیک ده یو ته یې په نکاح کړي خبره خلاص ته دې په دې اسلامي مملکت کې دمه ولې په بالاخانه کې دې ولې ناسته یې ګډېدوله دې ولې اسلام خو په دغه نه راځي چې د ټي وي دمو ته داسې لوپټې ور په سر که چې هغې کې نور لچک پیدا کړي نن خو ستا د ملک تهذیب چې دی د ټي وي پرده ده د ملک تهذیب د هغې په پرده چې کوم لباس د ښځو ګوري هغه لباس زمونږ ښځو جوړ کړی کوم لباس د هلکانو ګوري هغه لباس زمونږ هلکانو جوړ زمونږ ملک تهذیب محمدی خو شته نه
तहजीब मोहम्मदी खुशता ना तासु ख्याल रख मजमा अजीजानो अर्ज दाओ मत गोरी मत मुंग टोल लेवनी गम्मत हो मुंग हुई हम तो दीवाने हैं खुदा तुमको भी दीवाना करे हम तो दीवाने हैं खुदा तुमको भी दीवाना करे अर्ज में दाओ अजीजानो चाब रहा ऐलान जनबजी हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात खलक नतल दमकी यौ सड़े तले दे यमन था दमकी यौ सड़े वे खा अगर काबा चिकमा तो मक्का के जमा द खुदाए पे हुक्म जोड़ा दा दागे मुकाबला के अबरहा ता यौ काबा जोड़ा करे दा वल्लाह का तरगे रोटायो खुरम चे तरसो पोरे में द खपल खुदाए द काबे बदल लिया नारे तकबीर मक्की कुल में दासी कीगी चे जमा द खुदाए द काबे बदल में तरसोनी अगस्ते रोटाए बनफर नंदा जज्बा सोक लरी पड़ के तासो आए पैमान क़िबला अव्वल द मुसलमानानो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस शल काल औशु द यहूदो पर कब्जा केदा शल काल औशु द यहूदो पर कब्जा केदा मुसलमान चरता खूबम लिदले दे चे जमा द खुदाए काबा द यहूदो पर कब्जा के वाले दा लिदले दे पैमान हुए द सिकानो जुमात दरबार साहब बे वर्तवे द इंदिरा गांधी पे वक्त के फौज कशी पे उछवा और सिकान पे किमड़शवा यो म्याश के सिकानो दनना दनना दखपल जुमात बदल वागस्ता यो म्याश और द 80 करोड़ दुनिया वजीर आजम है बोरना तनन एक अरब तो दुनिया के और दुमरा गुंदे इसराइल दी ता दखपल खुदाए द काबे बदल तेवाना बस अडो दा पोए गयम ना दा माता च सुमरा नास्ती पे ईमान के पदे पोए गई तो दे अडो पोए गई ना चिदा बैतुल मुक़द्दस तवयो क़िबला अव्वल तवयो खुदा खबर पता नहीं लगी चरता जुमात बहिनो दा गयो दा खुदा कमकलु वे मालिकत नियत च पमुस के तड़े महकम ख्वा के वे इमाम स्तानियत चा पसी वे इमाम पसी वे दे इमाम नियत चा पसी वे मेहराब पसी वे द मेहराब नियत चा पसी वे मक्की मदीने पसी द मक्की मदीने चा नियत चा पसी खुदा पसी दा कमक तासो वाई पे ईमान की दा समरा दे जलसा की नासी खपके गई मां का खपशई दा से खपशई लक जमा प्लार च खपतले दे कब्र वही तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है बस तासो पे खफगान में परवाह निश्ता खुदाए दे खपा निश्ता तासो आए पे ईमान ची दुमरम पोए गई दुमरम चे इमाम पसे दो रकात उन्हीं से और दो दर नलाश और ब्या पासे नुजान लची मुंस के चब्बो वलाड़े और ककेरात पके हुए तो दुमरम पोए गई
रापासम दर की हो खबर है कलंकारी कड़ते से मलकम निवल है पर दुकानों चिके नहीं और बैठक की के नहीं क्या होया भाई क्या होया ओ थ्रेट दी थी सदर रेगन ने कि परख चौड़ा दी थी तू कहने के सदर रेगन दे नाल उठ के चला है तुसी ये कहते हो कि मौलाना बिजलीगर शहर दे लोग के पीछे ड्रामे कर दे क्यों मैं शहरी नहीं है मैं शहर दा नहीं हूं लानत होवे उस मुल्ला ते और उस आदमी दे उत्ते जड़ा शहरी ते पठान नु अलग-अलग समझ लानत होवे उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले सारे जनाब रसूलुल्लाह दी रूहानी औलाद है मैं तू एक कराऊं मैं तेरी सी वड्डा शहरियां दा वो पैदा कर शहरियां दा नहीं कुनैन दी सुई तनु मैंने लगाई है उस ते तू तड़प न पिया बाने कुछ और बढ़ाने मैं शहरी हूं जखारे पुख्तुन ने पुख्तुन से पुख्तुन खुनन कौसर रियाजी में अखबार की वेली दी जजम पुख्तुने मो द पुख्तानो तारीख में बयान करे माल चे तब पुख्तुने नो जमा द पुख्तोना तोबा चे तब पुख्तुने नुमा द नन द पुख्तोना तोबा विस्ता कदा पुख्तुन दासी लका कौसर रियाजी चले मैं जमाते तोबा जमाजीजान अर्ज दाओ मुंगा तासु टोल द सरदार कौनैन खाके पाई और ईमान अमदाद अपने कदमों में जगा दो तो ये समझूंगा मैं मुझको बख्श दिया तख्त सुलेमान अपने कदमों में जगा दो तो ये समझूंगा मैं मुझको बख्श दिया तख्त सुलेमान वल्लाहिल अजीम चे द मदीने द कुसे द स्पो द खपो खावरे द चास्तर गो त नसीब शी दे के जन्नत दे के जन्नत तकबीर शाने रिसालत दगा अकीदा द उलमाए देवबंद द मदीने द रोज़े अक़दस खावरे गर्दा आगा शेखुल हिंद पर रंजो की मिक्स करे हुए पस्तरगो की बेचोले चिद्दीन बेहतरीन दवाई बल सके देश द मदीने मुनव्वरे खजूरे दागे गिटकी मैदा कड़ो पर दवाई के वाचोल चिद्दीन आला दवाई बल सके देश दादा उलमाए देवबंद ईमान द रसूलुल्लाह शान शान शेख सादी पयो टिकी के वेले और दगद उलमाए देवबंद ईमान दे चे बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर अल्लाह न लान दे और द टोल कायनात द पासा दगा मकाम दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस चुमराओ दा इंची टेप जिब्रील सरम नो चे शान रसूल नाप की चे चुमरा दे दा इंची टेप दुमरावा ची जिब्रील बोरते औरज मखामख नास तो और वर्ते दासी कतो वर्ते वही आफा कहा गर्दीद अम मोहरे बुताल वर्जीद अम आफा कहा गर्दीद अम मोहरे बुताल वर्जीद अम बिस्यार खूबाल दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी आफा कहा गर्दीदा अम मोहरे पुताल वर्जीदा अम बिस्यार खूबान दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी जिब्रील अलैहिस्सलाम वर्तवई वो या रसूल अल्लाह यौलक सलीर जरा महबूबान में उलिद वो खुदा कसम बिस्यार खूबान दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी तो पकिला बल शे अगर शान
چې د کوم شان متعلق خدای ویلی دي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله دا ټول ملائکه سلام لیږي په محمد رسول الله باندې. الله کوم شان باندې چې الله او د کائنات ټول ملائکه سلام لیږي، آ شان به څومره زوته پیژندې. بیا امام غزالی لیکلی چې ارا ورځ او یا زرا ملائکه روضه اقدس باندې سلام کولو ترازی. ارا ورځ نن چې کوم ملائکه سلام لراشي تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراضي. شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس چې د هندوستان علماء باغ تک کتب خانه ناطق وي، طالبانو ته تپوسو کو چې یا رسول الله حضرت شیخ ما قولك في علم غیب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر د علم متعلق تاسو وایي. هغه وایي که په شریعت کې چا استفتاء وکا نو هغه فتوا به ورکوم چې کومه قرآن ویلې ده، او که په عشق کې معنی د رسول د علم متعلق چا فتوا وغوښته نو هغه فتوا به ورکوم چې کومه قصیده برده والا وي. ومن علومک علم اللوح والقلم، اے پیغمبره ستا په علمونو کې لوح قلم من د پاره د تبعیض لوح قلم پکې یو جز د ستا د علم. قرآن عمر عظیم علم په دې کائنات کې بل څه کې دی شي چې خدای پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. تاسو خیال راغی نو زما عرض دا عزیزانو چې دا ټولې خبرې ابستی سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا ډېر لوی شان، دا ډېر لوی شان. د دنه بغیر به بیړي جوړیږي نه، د دنه بغیر که یو لک کاله یو سړی الله 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 وی او محمد رسول الله نه ویلی د جنت بوی په حرام. دا مذهب دی د علماء دیوبند. زما عزیزانو عرض داو چې ابرهه هغه مکی او تر ګرځي چې کیږي بس چې ما د خپل خدای د کعبه بدل نه اغسته د شپې څوکیدار چرته تلو د ورمنډه کړي دا په کې ډکی متیازي څوکیدار چراغ چل کده د ابرهه په کعبه کې متیازي چا کړي بیړه غر. خیر سی ای ڈی والا ہوتا اله سړی پیدا کړي سی آئی اے او انټيليجنس سودا ورپسې ګرځي ګرځي بوټي سړی راوېست چراوي وستو نو ویجی داد وې داد الکه ولې دا کار کړی وې جی الحمدلله سدي چې خو خدما سره وکا ما د خپل خدای د کعبه بدل واغستو او استستا خو خدا وینو دا کار دی ولی پکې وکړو وې ما کته تا په دې د کعبه نامې خدانو ما پکې غل کول چې په ما سکیږي کنه کیږي خو ابرهه په دې کې هیڅ نشتا ورانه کا وی ولې استاد مکه کعبه وی هغه ته چې څوک کاغو غوري سره غورځي سر کپر او خوري خپل چاغه کعبه ته څوک کاغو غوري. ابرهه خو گورنر فوجیانو د عبد المطلب خان نیول عبد المطلب ورغه صاحب ستا فوجیانو زما خان نیولی ورته زه د کعبه ورانو لراغلم د دې تپوس نه کوي او د خانو تپوس تراله ویجی چې د کوم شي مالک زېما داغه تپوس ز کوم چې د کوم شي مالک خدای دې تپوس پويګا خدای پوي وخا ورکې د تو خان اتیان مخ کې او فوج ورپسې او په کعبه ور مخامخ چې ور مخامخ کې سړی نو مولیان نو چې جلسه کړي وې چغې والے وې جلوس راويسته وې چالا کعبه ورانی گیت نو اوس خو جمعات ورانی کی چرته نو جلوس براو بس شور بواچه مولیان به تقریرونه شروع کی چالا لکا الته مولا نو نه بجلیګر مولاو
न چینیوټي مولانا او نه پکې قریشي صاحب او نه پکې هاشمي صاحب یو نو اوس بچ کی او اتیان او فوج دې د دې مقابله به څوک کوي وکړه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أبابيل رال هوائی بمباری شوروش څنګه بمباری ده مارغان دو کانی پنجو کې یو مخوکه یو مارغ سره درې بمد رال چراوی غرزول داتی په دملا چې کانه را غرزيږي پاس نه وړو کې سورې ولاندې پکې دومره غارو د سړی چې په دې ځای را غرزيږي لاندې صاحب دومره سورې پکې وشي نراغه دې چې منډي وای جواب بیاړای سوش مونږ دې ملکم ساينس دانان وای چې عقل دان من چې دومره کانه دومره سپیډ کې راشي او داسي سورې وکي او داسي چلو شي مالاو ته خو اول ما ته په خپل ملک کې عقل وخایا د عقل خبره دی عقل من قوم کی تا سره یو ځای چې کوم ملکونه آزاد شوي وو نن هغې اسمان چیلنج کوي لګیا دی ته چې کله نه آزادې نو هغوی اسمان کې لاندې راغلې نو مړز لوبول دی شروع چرګان جنگول دی شروع کابلای نه بار وګورئ دی بایسکوپونو سره یعنی دغسې ارته سپېږمې به یې نیولي او په دا دوکانونو به ناست دي کله به یو بوت ته ده لکه څه چل دی اوس سیلاب دی اوس څه په قهر د پروردګار اخته یو بدبخت قوم په دې کې څه دي تاسو وګورئ د کابلای په دې خوله کې او خپه په دې ما چې منز بایگا لگا هرگز نه نالم منز بایگا لگا هرگز نه نالم که با عمل هرچی کرد آشنا کرد د یو خان او د نواب زوی به پکې ونه ګورئ کل هم پکې دا د سوټمارې زامن ناست دا خوار گنتی او بلچو والا میندې او خویندې پردی جامو وینځلو والا هغه پیسې چې وګټي نو دوی یې د سینما مخې ته پیچیز کی او د سینما ټیکټ پې لا کله شور واچوي ټیکټ په بلیک شو بعضې ښه بایسکوپونه چې دي ښه ټول دي خراب پکې لا کم یو دی په بلیک پکې ټیکټ خرڅي زما عزیزان د کم قوم حشر کې دای قوم د ښې ورځې تصور مه کوئ انتظار کوئ د دې چې خدای خبر چې مونږ الله کم قهر لا ساتلی یو او په کم قسم لپیټ کې برازو طوفان برازي زلزلې برازي قحط برازي ایتوپیا وګورئ قحط پکې راغلی دی ماشومان په غیږو کې په مور چکونه لګئی چې سو کم سو خورم سو کم سو قاق څنګه 5 کالونه باران پکې نشتا نور ملکونه لګیا دي روټۍ او اوړه او سامانونه ورلېږي په بار ملک چرته پوره کیږي چې خدای په خپله مهرباني نه دا قحط په تاسو نشي راوستی
نو په دې پوه نه یم چې مونږ بغاوت هم انتها ته ورسېد. زمونږ پېښور وګوره ډېر د حیا ملکو، ډېر د غیرت ملکو، خاص کر صوبه سرحد کې چې کوم غیرت او حیا او شرم او ابرو وه داسې په ټوله دنیا کې چرته نه وه. نن د هغې ملک نه وګوره سال جوړ. لنډ وګوره دا د امریکني دا بنینونه او دا کپړې دا سو وګوره لکه چرګې لاندې چې 40 بچي پیدا شي او په ډیران ګوري په دغه هر ډیري ته چې ګوري ښځې به پې دغه مړې گئی نه په بنینو په کپړو اغستو مړې گئی نه. کپړې خو دومره پکار دي چې بس وخت پې ټیله شي. نو ټوله ورځ کلونه وشو کلونه چې نه زمونږ کپړې پوره کیږي، نه زمونږ بنینونه پوره کیږي، نه زمونږ پیزار پوره کیږي. کلونه غم خو یوازې د کپړو نه دی، غم خو به نوري کپړه به دې دومره اغوستي چې وخت پې ټیله شي. غم به د دین کې. تاسو وګوره دا خپل ملک بمچرې په اسلام په جړا لیدلی نه وي. ایس ډله یو جلوس بم چرته دا نه لیدلی چې نن په اسلام جاړو، چې هغه دین چې د محمد رسول الله په وینو پاللی شوی و، هغه دین چې د صحابو په وینو، هغه دین چې د امام حسین په وینو پاللی شوی و، هغه دین چې د علي اکبر په وینو او د شاه قاسم د ړومبی شپې د ناوې په پرېښودو پاللی شوی و، هغه دین نن په ملک کې څه جوړېږي لګیا دی. دا غم چاو خو بس برافات ته حلوا ده او کیر دی او شربت دی او اخرا او سټاو لاس اوچت کو د ښځو کار دی. ویله په بنیره باندې ارواګانې ناستې دي، لاس اوچت کوي چې دا والي او یوي په بنیره لا حلوا ده که ارواګانې کوم ځای کیني خدای هم سټاو. بس روح خو دوه ځایه دي، یا علیین دی یا سجین دی. لاړو بیا بنیرو ته نه راځي. دا هغه کمقل دي. لکه ما ته یو ورځې د شب قدر شپه وه، خلک خیراتونه کوي. یو راغی ما ته وایي چې یاره آج کے پکانا بکا رہے مولوی صاحب صدر کے زب بجلی گھر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچہ وچ باغ دے پن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے ہو سلوٹ ہو اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کراؤ سار مانا تپوس کئی چھ مولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو منے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دینے سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترو سپوری دام نہ دے پوئے نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی عزیزانو سائنس پورے میں بھی چیز ملک کے سائنس کم زیر سائنس خود اگا چاو آیا چی کم قوم کے جوش نشتا و ہوش پکے دی قوم کے سائنس آیا سائنسدان داسی زی داسی اس دا خبرم دیری کی گی خدا شتاو نشتاو دین شتاو نشتاو مذہب شتاو نشتاو مالدار سب ٹک شی چی دا ملک قانون ٹک شی اور سب ٹک شی یو پادری سوالو کو پا یو مولا زتا سرلان دی اخپی پاس زورندوم او در تویم چی خدا اشتا که نشتا تو گورا چی تیوی چی اشتا که نشتا یو ترک سر زتانا ٹولا نشاو باسم کن دا پا دی بازارونو کی جا کم داسی گردی کن دا یو ترک و چی ترک سی پا دی وگت
समझा कमक्कल बचिया कोक वली जी ताला सड़ी तोप चल न दर्द मास्ता सो ईमान लीदल है ना सन पेन सट पर बम्बारे ओए तू किधर गया है जी मैं स्वाद गया है क्यों वो चाटियां वस्तियां बेड़ा तबाह हुए जो हड़म बोंदे तो सारी दुनिया नु तबाह कर माता सुपी जन्म ना लाड़ा खलक चतो पोलबे सीनी नीवे खलक नज़मा अजीजान अर्ज में दाओ चे मालित सेंस मुलियान सेंस न मनी होली न मनी मुलाना लोई सेंस दान खबल चुकता ना टोल कुरान सेंस के पदी कायनात के फिक्र तदब्बर और तफक्कुर कुरान वेली दी पके कवाओ अजायबात तेरा बस अकल च पके जोड़ करे दे बिजले दा सूक न मनी वजम च पके त जोड़ का काना नो खप पदे मा चे गोल अमेरिका की और टीजुना पे तास वाचो ज़म तासु तुरजन शई जीप अमेरिकी पांच सरौली की और डिब्राई पे टेट की वेदा पाकिस्तान है संभल ले ना पाकिस्तान ला जीप कम लेके तो जीपू ने जोड़ो काबिल है ता दवाया नहीं हो गोरा स्ता कपड़ी हो गोरा पल मल्क की कपड़ी जुड़ीगी पाट से द कम जे नाराजी और ब्याद बार मल कपड़ो नर खमो गोरो स्ताद मल द कपड़ो नर खमो गोरो ता जोड़ी कड़ी देसी कपड़े 25 रुपए गज बार मल द कपड़ो नर खमो स्ता गज भर दे 25 रुपए गज दागी 2 गज भर दे 20 रुपए गज देता मो नज़मा अजीजान अर्ज दाओ जिदा मल्क पर मुंग पखपला जोड़ो द मल्क दुश्मन दा द खुदायम दुश्मनी और द रसूलम दुश्मनी पदे खबर पोई गई दुई सर स्टैंप दे चे काबिल एतराज तकरीर करने से केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू हो गई शुरू किस चीज की तफ्तीश बिजलीगर मुला काबिल एतराज कर मैंने करी काबिल एतराज तकरीर मकसद दिए तो काबिल एतराज खबर कौन ना जो डॉक्टर है मा सरा गोड़ा चीनी निश्ता कोने स्तंदा और सोच राजी वहम बेम वर्तप कोनाटी के लाश के दर्द कई काबिल एतराज खुजयम नजर डॉक्टर है तो मां का सो के एतराज के जस्तंदे वाले दे सड़ी तो वाला दाव बेवकूफ ई बकन भी भाई पर डॉक्टर संग एतराज के बेड़ा दे कर कहता बेस्तनी ना जोड़ेगी ना पर डॉक्टर संग एतराज तो डॉक्टर काबिल एतराज खबर जनक रहमान अजीबा शेर रहमान बाबा वही दम दास्ता दगम बेगम नहीं बेगम स्ताद जिक्र फिक्र यौदम नेमा हर जियारत लरच जम अमराद में ते ज़ायर द बुतखाने यो हरम नेमा वल तो आया चिद मुला खुशाली चटोल पाकिस्तान के इस्लाम 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 और दीन और मजहब मजहबी मुला बपदे खुशाली की और कचटोल पाकिस्तान भी दीन मुला बपदे खुशाली तासो आए पीमा जमा खुशाली अगदादा चिद मल्क दादालतुनो कानून दे कुरान और हदीस शी और सब ठीक शी वो अल्लाह का गलु गोरे पसवाद के बदगला नामा वाले चानश वागस्ते जकच कानून सख्त हो पदीर के बदगला सरजर पलास के गर्जवा जकच कानून सख्त पचतराल के वाले दासी जकच कानून सख्त हो पाकिस्तान के कदम बियर तगल वाले दे जकच कानून नरम कदम बियर तजिनाकार वाले दे जकच कानून नरम
قدم بیرته شرابي ولې دی ځکه چې قانون نرم. اوس بل لعنت راوته هیروین د مولا بچی تباه شو، د پیرانو بچی تباه شو، د سیدانو بچی تباه شو، د عوامو بچی تباه شو. دا پودر چې راوته ٹھیک ده. د ملک یو څو کسو مالداره کېدو د پاره د قوم بچی تباه شو. ان قریب جنکو هم په شروع کړی دا ورشي اسپیټالونه او پاگلخانه ډکې شوې د هلکانو نه چې پولیس نیسي او اسپیټالونو ته بوزي او ګولۍ اوستنې چې روزي بیا په شروع د قوم بچی تباه شو. دا رکاول زما کار خو نه زه رکاول شي. پرون یو مړ دی په جیل کې واورئ دا عجیبه درته په جیل کې چې مړ دی په درېیمه ورځ چغې شوې چې هله په قبر کې ټوپونه وي. ټوپونه وي څنګه ټوپونه وي وي درزار پکې کېږي. نو په سړک به چېرته لاری موټر تېرېده نو هغې سره خو سړک خوځي چې خوځي ول هغه دی وخوځېدو وایي چې زه ژوندی یم او مې باسئ. الله عزیزانو خلقو چانه تپوس نه دی کړی ما پسې رالم مال پام کوئ بیړم غرقه چې وې نه باسئ ختم دی هغه غرق دی چې ورپسې تللی دي چې نه ټوپونه وایي پکې چې را پرانیستو چې ړومبی خښتی تې لرې که دا مچان داسې یو بهیر ترې راووت او داسې بوی چې خلق یې لیوني کول. دا پرونی خبر زما عزیزانو عرض مې دا و د قوم بچی تباه کېږي لګیا دی. خدای ته وګورئ چا چې د دې ایجاد کړی دی او د دې بنیاد چا سره دی راویني صحیح سرمنې ته وباسئ بیړي ولا تباه کړي ټول ملک تباه. اول خو مونږ دا وایي چې زه امریکې ته وړي خدای دې امریکا غرقه کړي نو اوس مونږ بل له کوی که نستو په خپله پکې وغورځي زمونږ بیړي تباه کېږي. دا داسې لعنتي نشه ده والله چې د هېڅ نیک او د بد اولاد ته بچ نه. ما په دې خبرو پوهېږئ. خدای ته وګورئ یو نوجوان طبقې خدای ته وګورئ دې لعنت باندې اخته نه شئ تباه به شئ غرق به شئ. مور بم او پلار بم سرونه شوکئ او علاج بم بیا نه کړي. دا دومره عظیم لعنت په دې ملک کې وګوره امریکا پیسې را لیږي چې دا بلا بند کړي. پیسې مونږه داسې لږي چاته رسي نه زمونږ نه کېږي نو تاسو له څه درکړو. وای چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما. چاته جاړې چاته فریاد کې چاته سوی وای لیونی دی دماغ خراب زه ټیک ګورو با چې چاته وای دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر. مولی غلام احمد بے اللہ اور تمہاری لڑائی ہے میں بھی تماشا دیکھتا ہوں کہ کون جیت. الله یو څه وایو مونږ بل څه کوو رسول یو څه وایو مونږ بل څه کوو ګورو چې ګټه به د چا کې. عزیزانو ساينس مونږ ملک کې کوي خو ډېر به ښه وی. کاش چې نن مونږ جازونه جوړولی شوی کاش چې نن مونږ توپې جوړولی شوی کاش چې نن مونږ ټینکونه جوړولی شوی کاش مونږ د دې قابل وی مونږ د دې اهل وی. مونږ نن اټم بمې جوړولی شوی مونږ نن هایډروجن بمې جوړولی شوی. کاش چې مونږه ساينس ماسټر دی دا ام ونې لاندې ولاړ دی هلکانو ته وایي راشئ که نه دا د خدای بله غلطي درته دا وګوره دا د ام ونه لویه ده میوه یې وړه ده پیټه کدو ونه وړه ده میوه یې لویه. عقل دا وایي چې دا میوه دلته وی او دا میوه دلته عقل دا هغه وایي ښه چې یو شي نه مې په دې سر راوغورځوي
یا الله توبه الکانو اولی پروفیسر صاحب ولی وی بس خدای چې څه کړي ښې کړي چل څه وشو وی دا که اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی وا په ما راغورځېدلی دا زمونږ ساینس تاسو به راشئ جومات کې مور مړی پلار مړی ملا به مولوي صاحب ساینس منې او ساینس ته وایي او دا پکي لاندې ناست نه ګوره اوسپنې چلیږي او خدای خبر پوهېږي کمکل ساینس نہیں مانتے کون نہیں مانتے میں مننا ہوں میں تنو سائنسدان بن کے مننا تنو ترقی یافتہ بن کے دیکھنا دا امریکی راکٹ سپوږمۍ ته رسیدل او جی تاسو نه مانئ چې سپوږمۍ ته رسیدل نه زه نه منم او چې څنګه نه منئ رش کښېنه دلته کېده په دې قرآن لاس چې تا راکټ لیدلی چې سپوږمۍ ته تللی کېده وایي نه جي ما خو نه دی لیدلی خو اخبارونو کې راځي مال اخبار ډېر لوی کتاب دی او که قرآن لوی کتاب وایي نه جي قرآن لوی کتاب مال قرآن ویلی دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چې چا د سترګو پر رب کې سردار کونین اسمانونو ته بوت د اسمانونو سیل ته لیلن تنوین د تقلیل د پاره دی د سترګو پر رب د دې نامه نه علی څوک چې چندو پار تللی دی او اسمانه پار تللی دی سدرت المنتهى نه پار تللی دی لامکان نه پار تللی دی د هغې نوم نه علی او د امریکې راکټ چې اخبار کې راغلی دي 14,000 میل درې هغې وظیفې کوئ لګیا په دې خبرو پوهېږئ عقل وکړئ که امریکې راکټ سپوږمۍ چې څومره ځمکې نه لرې ده دومره اول اسمان نه را لاندې ده دې ځای پورې د امریکې جهاز لاړو دا څه تعجب نه دی تعجب دا دی چې زما آقا او مولا جناب محمد رسول الله اسمانونو ته لاړو او د الله په دیدار مشرف تاسو خیال راغی د دې نوم نه علی او د امریکې زه تا ساینسدان جوړول غواړم تا انجینیر غواړم تا یو قابل تعریف هستی غواړم چې ستا ملا تړلې وي او ته انجینیر ته بندونه جوړولی شي تاسو وګورئ د ورسک دایم انګریزانو به جوړولو نو زمونږ دا بیړۍ چې دي دوی به داسې پړسېدلي لکه د چونډخانو پراته او هغې انګریزان به په دریاب کې غوپې والي او بندونه به یې تاسو د دې اهل یې چې ته د ورسک بند تا ولې نه تړلو چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راتله د توربېلې بند ته ولې نه تړې چې د انګلینډ انګریزان ورپسې راغلي دي او انګریزان هغه بند تړي تا باندې څه بلا شوی تاسو خیال راغی عرض مې دا و زه تا هغه ټاپ ته رسېده غواړم چې ته د نورو قومونو نه بېنیاز دا به هله کېږي چې تا سره سوچ وي تا سره فکر وي ته څه ځان جوړول غواړې زمونږ د سکولونو د تعلیم حالت وګوره هلکان سبق نه وایي ټیوشن یې کوه سبق نه یادوي امتحان چې ورکي استادانو پسې به ګرځي چې چېرته پرچې تلي دي چې بیا که چېرته نقل کوي او ویې نیسي بیا په بډه تماچه یا چاکو ورسره یي پې سړی م وهي چې زه د نقل پورې ولې ونه تعلیم جنازه وتې ده زمونږ د ملک نه د دنیا او د مذهب دواړو تعلیمونو جنازه ووت تاسو ته چې ګوري زمونږ مذهبي طالبان هم سبق نه وي ایم چې ګوري یا به غونډس کې کوي په وزیر باغ خاص کر دا چترالیان چې ګوري دوی بالته غونډس کې کوي تاسو خیال راغی هلکه غونډس کو نه څه غواړئ کم وخت ښه د هلکان به ګورې دومره غرې ډوګې به یې پیدا کړي
Què ve? Match. Man of the match. Man of the match. शर्मेदल. Man of the match. Man of the match कौन बन गया थे? تیزونه څوک چایي څوک مین اف دی میچ خبیا غونډس کې ته ګوره د جنکۍ ورته دوربین لګولې جنگ اخبار د لاهور ګوري دغه د منصفه جنکو ورته دوربین لګولې داسې ګوري دا پردي لوندان پردي سنداګان زمونږ جنکۍ ورته دوربین لګولې ګوري چې دا ملک دی دا مونږ خلک دیکھو کرکٹ گٹل ډیره توره ده او که بیت المقدس گټل ډیره توره ده خبره وکړه کرکٹ گټل ډیره توره ده او که بنګال بیا را واپس کول ډیره لویه توره ده کرکٹ گټل توره ده که دیلی گټل توره ده توره دا ده مونږ په قهر اخته یو سار نواله تر ماښامه ښځې او نر چې ورته ناست دي پلانې وګټله که نه ها بس خبره خلاصه زما عزیزانو لږ عقل وکئ هوش وکئ سوچ وکئ تاسو پوه شوئ خبره مې دې پورې چړلې وه چې د دې دین حفاظت الله که ملیان نه مسلمان یو نه نو الله په مارغانم اتیان او فوجیان کلهم فجعلهم كعصف مأکول الله وی ما داسې کړه لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پیمال شي کم کاڼی چې د ابرهه دپاره مارغه راوړی کم بم چې په دې به ابرهه ولم ابرهه منډې یمن ته جلاړو بادشاہ ته بادشاہ وې څه چلو شو وی جی څه مارغان غوندې رالو بس هر څه یې غرق ویل مارغانو څنګه غرق دا مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست ابه مې نیولې چې ته دا حال دته تېر که تام نه پرېږده چې ده داسې وکړه وی جي دا مارغان دي خو چې هغه داسې وکړه بس مارغه راغی او د ابرهه په دې سر یې کاڼی راواچلو لاندې پکې دومره غار جوړ کو د بادشاہ په غیږ کې فی النار والسقر تعجب مه کوئ د دې دین حفاظت به الله به هر قیمت کوي که موږ ټول ختم شو الله دا حفاظت د مارغانو نه د هوا نه اخیستی شي اقرا باسم ربک الذی خلق اب ان شاء الله ما بل ځای چرته نمبري بیا به ستاسو په مخ کې شي نن په دې اکتفا وکئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکئ اللهم اعز الاسلام والمسلمین دعا وکئ چې الله پاک ټول کفار خدای تباہ کی مسلمانانو له الله اتفاق او اتحاد ورکی په اخلاص دعا وکئ چې یا الله د پاکستان قانون قرآن کی د پاکستان قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کی خدایا زمون په ژوند مونږ ته د خپل ملک قانون قرآن او حدیث خایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع زمون نصیب فرمایا خدایا زمون دا نوجوان طبقه پروردگارا دوی نه د دین کار واخلې خدایا زمون خويندو میندو ته هدایت د نیکیو کې یا الله زمون بچو ته هدایت د نیکیو کې خدایا د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه